وزیرستان د تاریخ په اوږدو کې د وزیرستان جغرافیوي جوړښت که دغه ولس ته ګټه رسولې ده، خو همدارنګه یې د تاریخ په اوږدو کې زیان هم لیدلی دی. د نړۍ ځواکمنو یرغلګرو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې دغه ننګیالي او جنګیالي وګړي ځورولي او وژلي دي، چې موږ د انګریزانو هغو یرغلونو ته ګوته نیسو چې یوازې له 1852 نه راوروسته یې 80 وارې په دغه سیمه تېرې کړې دي. د مخه مو ووی چې د کرلاني قبایلو دغه ستره څانګه چې وزیر نومیږي په سر کې د خوست په ځینو سیمو کې استوګنو، خو د 14مې پېړۍ په شاوخوا کې دغه وګړي د شمېر د زیاتوالي او د خپل منځي جګړو له بابته له دغه پلراني ټاټوبي نه وکوچېدل او د بنو، کوهاټ، کورمې او ان تر ګوملې پورې دې سیمې ته یو د بل پسې لاندې کړې. څنګه چې د دوی مشر وزیر نومېده، هغه وزیر چې پلار یې سلیمان، نیکه یې ککی، ستر نیکه یې کرلانو، نو له همدې بابته دغه سیمه هم د دوی په نوم یاده شوه. د راورټي په څېر یو شمېر څېړونکي انګیري چې ګنې دغه پښتانه په 14مه پېړۍ کې له خپل اصلي ټاټوبي سلیمان غره نه راکوچېدلي دي، چې له ټل یا هنګو څخه د تخت سلیمان تر دیوال لاندې ان تر ډېره غازي خانه پورې رسیږي. اوسنی وزیرستان د همدې وګړو په مټ ودان شو. که څه هم له دوی نه د مخه هم یو شمېر خلک دلته استوګنو، خو آبادي یې یوازې په هغه ځای کې وه چې چېرته اوبه پرېمانه وې. په دغه سیمه کې د وزیرو دوه پښې ډېرې نوموړې دي چې احمدزی او اتمانزی نومیږي. احمدزی وزیر په 2 څانګو او اتمانزی وزیر په 3 څانګو ویشل کېږي. اوس په وزیرستان کې ګڼ شمېر وزیر چې په بېلابېلو لویو او وړو څانګو ویشل شوي دي، میشت او ودان دي. خو د دغو په لړ کې مسعود وزیر هم ډېر مشهور دی، چې د دغه مسعود بیا 3 لویې څانګې یعنی علیزي، بهلولزي او شمنخیل باندې ویشل کېږي. دا چې د وزیرو زوزات په وزیرستان کې سوونه کاله کېږي چې استوګن دي، خو دا چې نیکونه یې په خوست کې له کوم مهال نه را په دې خوا میشت او ودانو، په دې اړه بېلابېل اندونه، روایتونه او انګېرنې شته چې ځینې د دوی عمرونه سلګونه کاله او ځینې لا په دې اند دي چې زرګونه کاله کېږي چې د کرلان بابا زوزات په دغو سیمو کې اوسېږي. ولې کومه خبره چې علمي او تاریخي ارزښت لري هغه دا چې یو مهال د افغانستان په لرغوني تاریخ کې د لویې پکتیا 4 خواوې چې خوست او اوسنی وزیرستان هم پکې راځي، د هیروډوټ د یادونې له مخې داسې په ګوته شوي دي. ختیځ لور ته یې سیند، لویدیځ ته یې د هلمند رود، همدا ډول له سلیمان غره نه راواخله تر سپین غره پورې ان تر ډیراجاتو پورې، او له دې سربیره سوات، پشین، شال، ککړستان او نورې سیمې د پخوانۍ پکتیا برخې ګڼلې دي. د دې لپاره چې بیلو په ځانګړي ډول د پخوانۍ پکتیا بشپړ جغرافیوي انځور وړاندې کړي او دا وښایي چې د تاریخ په اوږدو کې دغه سیمه څومره پراخه وه او د اوس لپاره کومې سیمې ترې وتلي دي. خپل ان داسې ډاګیزه کوي: د پکتیا شمال ته باختر یعنی بلخ، بدخشان او ممنه، مرګیانه، جنوب ته ګدوروسیه، بلوچستان، لویدیځ ته اریا یعنی هرات او خراسان، درنګیا یعنی سیستان، ختیځ ته نورستان، چترال او په منځنیو سیمو کې پاروپامیس. له دې چې راتېر شو، د وزیرستان په شمول دغه پراخه سیمه لرغونی تاریخ لري، لکه د پېښور په څېر یا د پخواني ګندهارا ځینې سیمې په دې لړ کې کابل، کاپیسا، ننګرهار، خیبر، کوټه، سوات او نورې یادولی شو. یو مهال سوداګریز توکي یعنی د ورېښمو لار د بیلګې په توګه یادولی شو، هم له همدغو لارو نه لېږدېدل. همدارنګه یوه بله لرغونې لار د بنګشات لاره ده چې د دې سیمې په تاریخ کې ډېر شهرت لري. دغه لاره چې له کومو سیمو تېرېده لکه کورما، کوهاټ
او ان تر ګوملې پورې په دغه لاره کې ډېر قومونه آباد وو چې په دغه لړ کې یو هم وزیر وګړي او د وزیرستان سیمه وه. دغې سیمې که له یوې خوا تجارتي ارزښت درلود خو له بلې خوا یې نظامي ارزښت هم د پام وړ و. نو ځکه خو د سیمې او نړۍ یو شمېر یرغلګرو که د افغانستان نورې سیمې تر ګواښ لاندې نیولې وې، دا رنګه یې د وزیرستان وګړي هم ځورولي او وژلي دي.